ورحمتالله وبرکاته. قدرمندو کتونکو هیله لرم چې روغ او جوړ بیاست. غواړم په دې ویډیو کې درته وښیم څنګه کولی شو د جیمیل ډیسیبل اکاونټ بیرته انیبل کړو یا بیرته ریسټور کړو. نو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زما چینل سبسکرایب کول درنه هیر نشي. زما چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم وي تر څو زما هر ویډیو تر تاسو پورې پر وخت سره در ورسیږي. نو راځئ په ویډیو باندې پیل کوو. تاسو به جیمیل خلاص کړئ. دا د دوستانو ما جیمیل خلاص کړم. دلته تاسو ګورئ چې زما جیمیل اکاونټ چې ده ډیسیبل شوی. یور ګوګل اکاونټ از ډیسیبل. دلته تاسو کتلی شئ زما دا جیمیل اکاونټ ډیسیبل ده. دلته تاسو لرن مور اباوټ ګوګل پالیسي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته دا ډول صفحه خلاصه شي. دلته به ask us to restore your account. دلته ولاندې راشئ. if you have trouble with this step دلته به تاسو بیا هم fill out this form په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړ دلته تاسو 3 مرحلې 4 مرحلې باید طی کړئ. لومړی دلته باید یو ګوګل اکاونټ کې باید تاسو ساین ان بل ادرس یا ایمیل ادرس کې باید تاسو ساین ان. دلته به تاسو یس باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو داسې یو دا کوم جیمیل اکاونټ چې ډیسیبل شوی نو تاسو به هغه دلته ورکړئ. دا د دوستانو ما ورکړ. دلته به تاسو کوم هغه ته چې تاسو غواړئ چې یو پیغام راشي یا ایمیل راشي نو هغه تاسو دلته ورکړئ چې تاسو سره اوس موجود وي او تاسو کولی شئ هغه نه ایمیل ترلاسه کړئ. دلته تاسو لاندې بیا راشئ. دلته به تاسو ته یو ډسکرپشن وړوکی غوندې ورکړئ چې ما به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی نو هغه تاسو کاپي کړئ او دلته به یې پیسټ کړئ. دلته بیا تاسو په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. د دوستانو تاسو ته به دا ډول صفحه خلاصه شي. نو تاسو د ګوګل اکاونټ به بیرته په 24 نه تر 48 ساعتونو پورې به ستاسو ګوګل اکاونټ بیرته روغ شي. نو تاسو ته 3 یا 4 ساعته وروسته یو هغه ایمیل راشي نو هغه ایمیل تاسو دلته داسې ایمیل به تاسو ته راشي. نو دوستانو کله چې داسې ایمیل راغی نو څو 24 یا 48 ساعته وروسته به ستاسو ګوګل اکاونټ بیرته ترلاسه کړئ یا به ریسټور شوی وي. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې خوښ شوې مو وي. که چېرته مو خوښ شوې وي دغه ویډیو تر سره لایک او شیر کړئ تر څو نور دوستان هم له دې ویډیو څخه برخمن شي. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.